او زه تعجب په دې خبره باندې کومه چې د الله په خبره باندې زمونږ یقین ولې نشته دی. د رزق ذمواري خو زما الله اخیستلې ده. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. هیڅ یو زن د سر په ځمکه کې نشته دی مګر په الله باندې د هغې رزق دی، د هغې روزي ده. حدیث د بخاري مسلم کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان د مور په رحم کې پیدا کېږي الله ملک پای باندې مقرر کړی دی او ورته وایي اکتب ولیکه چې کله پای کې روح وغورځوي وایي څه ولیکمه؟ ولیکه د ده رزق ولیکه، د ده نیټه ولیکه، نیک بختي او بدبختي ولیکه. د مور په رحم کې د ټولو انسانانو رزق لیکلی شوی دی. دې وجه نه مخکې دور کې یو بانډچی هغه ته چا ویلي ویل غنم ګران شوي دي. ویله هغه ویل ګران دي شوي. ویل څه پې څه کوم؟ ویل که یو غنم دانه نه ده دا په یو دینار شي، په یو دینار باندې یو دینار تقریبا په دې وخت کې د هغې نه 35-40-45 هزار روپۍ جوړېږي. د یو دینار 4.25 ګرام سونه د یو دینار. ویل که د غنم یوه دانه په یو دینار شي هېڅ غم نه کوم. ویل چا پیدا کړی همغه به یې راکوي لاله. ویل بای سلفونه نقل دي. ویل ای خلکه دغه شي غم ولې کوئ چې د کوم شي ذمواري الله اخیستلې ده؟ دغه غم تاسو ولې کوئ چې د کوم شي ذمواري الله اخیستلې؟ او دی وایي یاره چې وایي زه به څه خورم؟ وایي زه به کوم څه، زما بچي به څه خوري؟ رزق هم الله درکوي او دی اوس حرام کاروبار کوي او بچي په حرام باندې پالي. اوس